سلامونه دوستانو، راځئ چې د دې جملې زده کړو. لغتونه زده کړو په الماني ژبه باندې مهم لغتونه دي. دوستانو موږ سره یو اوفنن ده، یو اوف مخن ده، دواړه یو معنا ورکوي. که هر یو تاسو استفاده کوئ، دواړو معنا دا ده خلاصول، خلاصولو ته. لکه زه وایم هغه کړکۍ خلاصوي یا پرانیزي، په دواړو طریقو یې وایم. اول داسې وایم Eröffnet das Fenster. öffnet das Fenster، یعنی هغه کړکۍ خلاصوي. دا یوه طریقه شوه موږ سره. دوستانو موږ سره بله طریقه داسې ده، macht das Fenster auf. بله موږ سره داسې ده macht das Fenster auf، یعنی هغه کړکۍ خلاصوي. دواړه یو معنا لري. که هر څنګه تاسو وایئ هغسې ویلی شئ. دوستانو یوه بله جمله هم موږ وایو، وایي کړکۍ خلاصه ده، دا کړکۍ خلاصه ده. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو Das Fenster ist auf. Das Fenster ist auf، مطلب دا کړکۍ خلاصه ده. ښایسته جملې دي، ښایسته لغتونه دي او مهم اصطلاحات دي. کولی شئ ټیک ټاک اکاونټ سره فالو کړئ او خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ.